ننم داسې حالات شته دی چې خلک را لګي په سپینګیري علماو باندې چې د هغې ګیرې په اسلام کې سپینې شوې، د هغې ګیرې د اسلام په خدمت کې سپینې شوې، د هغې ګیرې د ختم نبوت په دفاع کې سپینې شوې، د هغې ګیرې د صحابو د ناموس په دفاع کې سپینې شوې، د هغې ګیرې د قرآن په دفاع کې سپینې شوې، د هغې ګیرې د اسلام په دفاع کې سپینې شوې. خو یو څو د غرب او د یورپ او د کافرانو په تکړو باندې غټ شوي خلک چې د هغې په تکړو باندې غټ دي، د هغې د ذهن غلامان دي، د هغې د فکر غلامان دي، د هغې د نظریې غلامان دي. زما په عالمانو قسمه قسم بدنامې لګوي، زما په عالمانو قسمه قسم تهمتونه لګوي. کله د عالم تصویر راوالي د یو جنۍ سره یو ځای کې وی په لایو کې لګې د جنۍ سره خبرې کوي، ته به سبا الله له نه ورځې، ته به دا خپل دا کم تصویر چې نن تا په موبایل کو ایډیټ کو او جوړ لیکو او تمامې دنیا ته دې ولیږو، ته به دا سبا د الله په دربار کې څنګه ثابتې. کله ښځې تیاری کی ښځې راولګي په عالمانو باندې بد تهمت ولګوي، ښځې داسې پیدا کړي وي د عالم دا وکړ دا وکړ، بېدبي دي موافق کله ښایسته هلکان پیدا کړي په دې طریقه چې د فلاني جومات امام به بدنام کړي، په هغې به تهمت ولګي، دا به وکړي دا به وکړي دا به وکړي. په دې کارونو باندې قرآن نه بندېږي، په دې کارونو باندې د پیغمبر د ناموس دفاع کوونکي نه کمیږي، په دې کارونو د پیغمبر د ختم نبوت عاشقان فدایان نه کمیږي. دا ننم ژوند دي، سبا به وي، بیا به وي، بیا به وي. خو ته نامراده ناکام ځکه چې تا یا د سیاسي اختلاف په وجه باندې یا د دنیایي مفاد په وجه باندې ته راولګېده د عالمانو دشمنۍ ته ودرېدلې. سپینګیري عالمان تا بدنام کړل، ځوانان تا بدنام کړل، خو ستا کار دا دی تا ته خو د هغې پلار نیکه نه فلسفه دا میلاو ده چې عالم بدنام کوي، قصه سمه ده. په دې محراب او په دې منبر خلک بدګمانه کوي، قصه برابره ده. په پړګۍ او په ګیره خلک بدګمانه کوي، قصه برابره ده. خو چې تر څو د دې ځوانانو ذهنونه د پړګۍ والا سره دي، تر څو دا ځوانان محراب او منبر اوري، تر څو دا ځوانان صحیح قرآن اوري د حق پرست عالم نه، چېرته هم د اغیارو دسیسې نه کامیابېږي، چېرته هم د یهودیانو بچي نه کامیابېږي، چېرته هم د هغې پرکټي نه کامیابېږي. د هغې پرکټي به هله کامیابېږي چې په ما بدنامه ولګوي، زما په سپینه لمن بدنامه ولګوي. او بیا تا ته نصیحت کومه، نن د یو عالم لمن توره کړه، نن د یو عالم بدنام کو. خدا یاد وساته چې سبا قیامت کې د امام الانبیا مخې ته ورشي او تا ته امام الانبیا وایي چې زما یو وارث چې هغې په دومره سختو شرایطو کې، هغې په دومره سختو حالاتو کې چې تمام دنیا کفر او یرغال وه، تمام خلک د هغې غلامانو دی د اسلام خدمت کوي، تا پې ولې تهمتې لګولې، تا پې ولې بدنامې لګولې؟ جواب دې څه دی؟ الله ته چې کله مخې ته ودرېږي جواب دې څه دی؟ کله چې میزان سره ولاړې جواب دې څه دی؟ کله چې پولیس راز سره ولاړې جواب دې څه دی؟ کله چې هغه سخته ورځ د جواب دې څه دی؟ نن خدا را د علماو د تهمت او د بدنامۍ نه ځان وساتئ. د چا د دسیسو شکار کېږئ ما، د ډالرو د پیسو شکار کېږئ ما، د فیسبوک د ویور شکار کېږئ ما، د لایک او د کمنټ شکار کېږئ ما. په عالمانو بدنامې مه لګوئ. زمونږ د حق پرستۍ دپاره، زمونږ د حقانیت دپاره، زمونږ د سچایۍ دپاره، زمونږ د زړه د درد دپاره، زمونږ د زړه د اواز دپاره، زمونږ د اسلام د دفاع دپاره، زمونږ د قرآن د دفاع دپاره، زمونږ د ختم نبوت د دفاع دپاره، زمونږ د صحابو د دفاع دپاره، زمونږ د اهل بیتو دفاع دپاره الله ګواه بس دی، الله ګواه بس دی، الله ګواه بس دی. زمونږ په دې هر یو کار باندې الله ګواه دی چې موږ دفاع د خپلو ځوانانو د نظریې کوو، موږ دفاع د قرآن کوو، موږ دفاع د ختم نبوت کوو، موږ دفاع د صحابو د ناموس کوو، موږ دفاع د اهل بیتو کوو، موږ دفاع د شریعت او د اسلام کوو. په دې هر قسمه قربانۍ ته تیار او تیار به اوسو ان شاء الله.